السلام علیکم دوستانو. ذیشان خان په فیسبوک د مولانا فضل الرحمن بې عزتي وکړه. که غواړئ چې تاسو یې هم وګورئ نو ویډیو تر اخره وګورئ، او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوې معلومات او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. دوستانو داسې وخت راغلی چې په عالمانو پسې به خلک خبرې کوي. دا زه منم چې ځینې عالمان به سیاست کوي او په سیاست کې دغه شخصي ژوند پسې خبرې کول ډیر بدکار دي. ذیشان خان کله د خلکو زړونه خوشحالوي او کله د خلکو زړه دومره تور کی چې زړه غواړي چې کنزل ورته وکړي. د افغانستان او پاکستان تر مخ اول نفرتونه هم دی خراب انسان شروع کړل او اوس لګیا دی په خپل داسې پوسټونه کوي چې خلکو ته پورا منافقت ښکاري. کوم پوسټ چې تاسو ګورئ دا د ذیشان خان خپل پیج دی او تاسو د هغه پیج کې هم دا تصویرونه خپل لیدای شئ. دا تصویر چې صفا معلومیږي چې فوټوشاپ دی، خو ذیشان ورسره لیکلی چې دې تصویر نه تاسو څه مطلب اخلئ. هغه وایي مولانا فضل الرحمن زما لپاره قابل احترام دی، خو د دې تصویر په کتلو لپاره زه ډیر افسوس کوم. بیا دا هم لیکلی چې دا پوسټ در سره شیر کړئ، مطلب دا د لایکونو وږي چې لایکونه پیدا کړي نو بیا هیڅ پکې څه نه دي. کوم افغانانو او پاکستانیانو چې یو بل سره نفرتونه شروع کړي هغه پرېږدئ، ځکه چې هغه د داسې منافقینو د وجې زموږ په زړونو کې نفرتونه خور شوي. دوی چې د خپل علم پورې داسې پوسټ کولی شي نو بیا هر څه کولی شي. علما د پیغمبر وارثان دي او باید د دوی سیاسي ژوند لپاره شخصي ژوند ته تاوان ورنه کړی شي. دغه تصویرونه فوټوشاپ دي او هیڅ حقیقت نه لري. الله جل جلاله دی نور ذیشان ته د نیکي هدایت وکړي. دا وا زموږ نننۍ ویډیو. که تاسو د ذیشان خان په باره کې څه ویل غواړئ نو موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ، او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوې او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.